په بلخ ولایت کې زعفران د هر کال په تیریدو سره د کرکیلې له اړخه د ودې په حال کې دي چې کاروباریان یې کولی شي د دغه بوټي په پراختیا او دودیزه کولو سره د هیواد په اقتصادي پیاوړتیا کې پراخه ونډه واخلي. بزګران وایي چې د زعفرانو د ګلانو د راټولولو لړۍ پیل کړې او سږکال د دغه ارزښتناکه بوټي حاصلات ښه دي. دوی همداراز زیاتوي چې زعفران د نورو کروندو په پرتله ژر په حاصل راځي. زعفران فعلا وقتی جمعوری است ما از یک جریب عزیز شد که یک لاک یک نیم لاک حاصل میگیریم ان شاء الله که در این چون که نواسالی و دوای چیز شد که بخی زیافتر شد حاصلش هم خوب شد در مردم هم خوب است. یک کشت تو یک نبات خوب است و از مقام ها ما درخواست داریم که ما را همکاری مالی و همکاری تکنیکی بکنن تا اینکه ما به ما یک سرمایه ملی شویم. د بلخ ولایت د زعفرانو یو تن سوداګر د دغه بوټي ارزښت ته په اشارې وویل چې سږکال 300 کروندګر د دوی د مرستو تر پوښښ لاندې دي او په پام کې ده چې تر 1 ټنه زیات زعفران به ترلاسه کړي. دی زیاتوي چې دمګړۍ په بلخ ولایت کې په 300 هکتاره ځمکه د زعفرانو پیاز کرل شوي دي. 300 دهقانه ما امسال تحت دهقان مجدد را در کشت زعفران خود امسال اضافه کردیم و در شمال افغانستان تقریبا 300 هکتار زمین در سالهای متمادی یا فعلا تحت کشت است. ما تقریبا از 1 تن بالاتر مثلا فعلا ما برداشت ما از 1 تن بالاتر است انشالله در سال 403. د یادونې وړ ده چې د زعفرانو په حاصلاتو کې د تیرو کلونو په پرتله 25 سلنه زیاتوالی راغلی او اوسمهال د بلخ ولایت په شولګرې، دهدادي، نهرشاهي، بلخ او دولت آباد ولسوالیو کې کروندګر د زعفرانو په کرکیلې بوخت دي.